څه فکر کوئ چې یو بالغ انسان په اوسط توګه په یو کال کې څومره اکسیجن ته اړتیا لري او دغه د اړتیا وړ اکسیجن د کوم ځایه تولیدیږي؟ سلامونه، وخت مو په خیر. نورالله خیشکی یم او د بیولوژي کانکور یوې نوې خپرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به موږ تاسو د فوتوسنتیز په پړاوونو وغږیږو او په دې هم وغږیږو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې اکسیجن پکې تولیدیږي او زموږ د اړتیا وړ خوراکي توکي هم په دې پروسه کې تولیدیږي. د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز عملیه په دوه پړاوونو یا دوه برخو کې ترسره کیږي. لومړی برخه یې روښانه تعامل یا لایټ ریاکشن او دویمه برخه هم تیاره تعامل یا ډارک ریاکشن. روښانه تعامل په ګرانا کې ترسره کیږي. په دې تعامل کې د لمر وړانګې جذبیږي او په کیمیاوي انرژي اوړي. د روښانه تعامل په ترڅ کې اوبه په کلوروپلاست کې په هایدروجن او اکسیجن تجزیه کیږي چې د فوتولایسیس په نوم یادیږي. ومو لیدل چې په روښانه تعامل کې فوتولایزس ترسره کیږي او اکسیجن تولیدیږي او همدارنګه د تیاره په تعامل کې هایدروجن په کاربوهایدریت بدلیږي، یعنی د کاربوهایدریت په جوړونه کې رول لري. اوس به وګورو چې له دغې برخې په کانکور کې کومه پوښتنې راځي. اکسیجن د فوتوسنتیز په کوم پړاو کې تولیدیږي؟ 1. له تعامل څخه مخکې 2. رڼا تعامل 3. تیاره تعامل 4. هیڅ نه تولیدیږي. کوم لاندې فعالیت د فوتوسنتیز په رڼا تعامل کې ترسره کیږي؟ 1. اوبه تجزیه کیږي 2. فوتولایسیس صورت نیسي 3. اکسیجن تولیدیږي 4. ټول. تیاره تعامل د ضیایي ترکیب دویم پړاو دی چې د کلوروپلاست په ستروما کې ترسره کیږي. په دې پړاو کې کیمیاوي انرژي کاربن ډای اکساید او هایدروجن په ګلوکوز او اوبو بدلوي. تیاره تعامل رڼا ته اړتیا نه لري. د تیاره تعامل معادله داسې ده چې د کاربن ډای اکساید ګاز د انزایم په شتون کې له هایدروجن سره تعامل کوي او په پایله کې ګلوکوز او اوبه تولیدوي. تیاره تعامل د کلوروپلاست په کومه برخه کې ترسره کیږي؟ 1. ګرانا 2. ستروما 3. وایي نسجونه 4. پیګمنټ. رڼا تعامل د کلوروپلاست په کومه برخه کې ترسره کیږي؟ 1. ګرانا 2. ستروما 3. وایي نسجونه 4. پیګمنټ. ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز خورا ډیر اهمیت لري. ضیایي ترکیب د ژوندیو موجوداتو د پایښت لپاره ډیر اړین دی، ځکه چې فوتوسنتیز د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره د خوړو اصلي سرچینه ده او همدارنګه د ضیایي ترکیب عملیه د کاربن ډای اکساید په دوران او د تودوخې په ساتلو کې هم مرسته کوي. نباتات د ضیایي ترکیب د عملیې په ترڅ کې کاربن ډای اکساید جذبوي او کاربوهایدریت او اکسیجن تولیدوي چې د ټولو ژوندیو موجوداتو د تنفس لپاره اړین دی. که ضیایي ترکیب د کوم لامل له کبله ودرېږي نو د تودوخې د لوړېدو سبب کیږي چې دا حالت د ګلخانه‌ایي اغیزې یا ګرین هاوس افیکټ په نوم یادیږي چې په پایله کې د ځمکې تودوخه لوړیږي او د نړۍ تودوخه یا ګلوبل وارمنګ رامنځته کیږي. کانکوري ټکي: د فوتوسنتیز عملیه په دوه پړاوونو کې ترسره کیږي: رڼا تعامل یا لایټ ریاکشن او تیاره تعامل یا ډارک ریاکشن. رڼا تعامل د کلوروپلاست په ګرانا کې ترسره کیږي. په دې تعامل کې د لمر انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي بدلیږي. تیاره تعامل د ضیایي ترکیب دویم پړاو دی چې د کلوروپلاست په ستروما کې ترسره کیږي. په تیاره تعامل کې لاسته راغلي کیمیاوي انرژي کاربن ډای اکساید او هایدروجن په کاربوهایدریت او اوبو بدلوي. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم له دغه درس څخه مو ډیر او په زړه پورې موضوعات زده کړي وي.
تر بلې خپرونې مو په الله سپارم ښې چارې ولرئ.